درنو اوریدونکو وخت په خیر. د پوهاوي د پودکاسټونو په لړ کې نن راته د پوهنتون استاد محمد نظیم سمون پر آبادۍ غږیږي. سلامونه او درنښت استاد سمون صاحب، هیله د بشپړه روغتیا ولرئ. سمون صاحب، پیل به د آبادۍ له پیژندنې وکړو. په ټوله کې آبادي څه ده؟ ډیره زیاته مننه کور مو ودان. آبادي یو کلی مفهوم ده او ډیر معناوې لري، خو په افغانستان کې له دې اصطلاح نه یو عامه برداشت دا ده چې مونږ څومره مادي پرمختګ کړی دی یا دا چې مونږ څومره فزیکي زیربنا لرو. نو که چیرې دغه اړخ ته وګورو، دغه اړخ ډیر مهم ده چې مونږ د فزیکی زیربنا له اړخه څومره آباد یو، یعنی څومره معیاري سړکونه لرو، څومره د ریل کرښې شبکه لرو، څومره د انرژۍ تاسیسات لرو، څومره د معلوماتي ټکنالوژۍ تاسیسات لرو، یا نور د صنعت د چلولو لپاره د صنعت سکتور د حمایې لپاره کومې اسانتیاوې لرو. نو په دې برخه کې دغه تعریف ښه صدق کوي. او دا یو بل اړخ هم لري چې هغه موږ معنوي آبادي ورته وایو چې علم او پوهه ده. نو آبادي له دې لحاظه تعریف کېدای شي، اما کېدای شي په ځینو ځایو کې د شرایطو او سیاق و سباق ته په کتو د هر هېواد د تعریف فرق وکړي. ډیره مننه سمون صاحب. آبادۍ ته اړتیا څه ده؟ د حکومتونو ملتونو د کوم اړخ لپاره مهمه بولئ؟ ساده یې که وایم، لکه ځینې کارپوهان یې د حکومتونو د دوام لامل بولي. آبادي بې له شکه چې ډیره مهم ده. د تر ټولو مهم یا تر ټولو عمده اهمیت په دې کې ده چې آبادي د اقتصاد محرک ده. یعنی که چیرې موږ غواړو چې په اقتصادي لحاظ پر پښو ودرېږو، په ځان بسیا شو، نو موږ باید زیربنا ولرو، آباد اوسو. یعنی که چیرې دلته په افغانستان کې بهرنۍ او کورنۍ سرمایه ګزاري موږ غواړو را جذب کړو، نو هغه لومړنۍ اړتیا شی ده چې موږ باید سړک ولرو، برېښنا ولرو او نورې فزیکي اسانتیاوې ولرو. نو کله چې دغه اسانتیاوې موجوده وي، دغه آبادي موجوده وي، نو طبیعي خبره ده چې هغه د حکومت له بقا او تداوم سره مرسته کوي، ولسونه هم راځي او هر راز خطرونه چې هغه دفع کوي. نن ورځ د حکومتونو تر ټولو ستر دښمن هغه فقر ده، بېوزلي ده. نو په دې اساس آبادي ډیره مهمه ده. او خلک نن ورځ له حکومتونو هغه لومړنۍ اساسي توقع یا هیله هم دی چې حکومت څه کړي دي، کوم خدمات یې وړاندې کړي. نو په دې اساس هغه د حکومتونو اعمال هم اندازه ګیري کیږي، هغوی ته د کامیابۍ او ناکامۍ نمرې هم له دې اړخه ورکول کیږي چې یو واکمن څومره کار کړی ده، خلکو ته څومره کار کړی، وطن ته. نو په دې اساس دا ډیر مهم بحث. سمون صاحب، یوه بله مهمه، ډیر ځله د شخصي ملکیتونو رغاونه هم آبادي بلل کیږي. فرض مثال، په ښار کې یو کس په خپل شخصي لګښت د ځان لپاره یو کور جوړوي، خو ډیر بیا دا آبادي نه بولي. نو که دا آبادی نه وي، ساده بلګه یې په تیرو 20 کلونو کې د کابل ښار اوسنی او پخوانی انځور څنګه وارزول شي او څنګه سره پرتله شي؟ او دا ډیر مهمه ده چې موږ شخصي آبادی او عامه آبادی سره تفکیک کړو. دا ښه مثال، تاسو ښه مثال ورکړئ. مثلا موږ په کابل ښار کې ګورو چې په دې وروستیو کلونو کې خلکو ډیر ښه مفشن کورونه جوړ کړل، اما په عین حال کې موږ ګورو چې داسې خلک هم شته چې حتی د خپل د بام د کاګل پیسې هم نه لري. نو په دې اساس موږ که چیرې آبادي په هغه سیاق کې چې هغه ګټه عامه وي راواخلو، نو بیا دغه شخصي آبادي چې ده په هغه تعریف کې نه راځي. په کابل ښار په تیر 20 کلونو کې ډېر خلک شخصي آبادیانې سوي دي، خو دا په دې معنا نه ده چې مثلا د ټولو افغانانو د ثروت هغه وکړي، انځورګري وکړي، یا دا چې خلک له همدې نه قضاوت وکړي چې افغانان سرمایه دار دي یا پیسې لري. دا ابدا د ثروت نښه نه ده.
نو په دې اساس هغه آبادي چې هغه عامه ګټه ولري، لکه مثال ما ورکړ، مونږه که چیرې بند جوړ کړو، د برېښنا بند، او دا بند مونږ ته برق تولید کړي، له دې نه صنعتي فابریکې استفاده وکړي، له دې نه شخصي خلک استفاده وکړي، او له دې نه عامه تاسیساتو یا نور مقاصدو دپاره استفاده کیږي، نو په دې اساس مونږ دې ته آبادي ویلی سو، ځکه چې ګټه یې عامه ده. مګر که څوک چیرې یو بلډینګ جوړوي او هغه د سپینې ماڼۍ په شکل په نقشه یې جوړوي، نو طبیعي خبره ده چې د هغه ګټه به یوازې یو فرد ته رسیږي، ټولو ته نه رسیږي. په دې اساس دا ډیره مهمه ده چې مونږ عامه او شخصي آبادي سره تفکیک کړو. په کابل ښار کې مونږ د دې ډیر مثالونه لیدلی سو. ډیره مننه استاد. سمون صاحب، پر ملت د آبادۍ اغیز څه او څرنګه دی؟ د آبادۍ تاثیر خو فوق العاده ده پر ملتونو باندې. څنګه چې موږ ګورو په ټول نړۍ کې، یعنې کومو هیوادونو کې چې دغه زیربناوې آبادۍ شته دي، که هغه فزیکي وي او که هغه نرمه زیربنا ده، نو ملتونه په هر لحاظ رسېدلي دي. مثلا که د نرمې زیربنا په برخه کې راسو، تعلیمي سیستم ته وګورو، چېرته چې تعلیمي سیستم ډېر پرمختللی ده، نو هغه خلک ډېر ښه روزلي. مثلا په همدې اسیا کې موږ داسې مثالونه ورکولی سو چې هلته تعلیمي زیربنا په دې سطحه ده چې حتی نه یوازې دا چې خپل داخلي مارکیټ ته ماهر کارګر عرضه کړي، بلکې ټول نړۍ ته، لکه هند ښه مثال ده. نو هند د نرمې زیربنا چې ورته ووایو د تعلیمي سیستم له لحاظه دومره غني ده چې حتی نن ورځ د اسیا او اروپا په ډېرو مهمو اقتصادونو یا مارکیټونو کې دوی کارګر هلته کار کوي. نو دا په دې معنا چې هغه خلک له دې اړخه آباد دي او د خلکو پر معیشت او ژوند مثبت تاثیر کړی. یا دا چې موږ ځینې هیوادونه ګورو چې هلته ښه فزیکي زیربنا موجوده ده، ښې تشویقي پالیسیانې شته. که یو څوک غواړي یو چیرې تشبث پیل کړي په خپل هیواد کې، نو په ډېر کم پیسو او په ډېر کم وخت کې دوی کولی شي چې د دغه تشبث له لارې حتی میلیونران او میلیاردران شي. نو دا ټوله وجه دا ده چې هلته آبادي شته او زیربنا شته، او خلک مطمئن دي چې که دوی یو ایډیا او فکر ولري او چیرې په هغه باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو د دې نه به دوی خپل حاصل یا محصول ترلاسه کوي. نو فوق العاده مثبت تاثیرات لري. په ټولنیز لحاظ هم چیرې چې آبادي وي، هلته خلک خوشحاله وي او هلته ټولنیزې ستونزې کمې وي. همدارنګه په سیاست باندې مستقیم تاثیر لري چې بسیا ملتونه هیڅکله هغوی نه غواړي چې خپل وطنونو کې ناامنۍ او ګډوډۍ ته لمن ووهي یا د خپلو حکومتونو پر وړاندې پاڅېږي، یعنې هر اړخیزې ښېګڼې لري. خیر سي استاد سمون صاحب، د دې بحث په پای کې زموږ د هیواد یعنی افغانستان اوسنی همدا اړخ تاسو څنګه ارزوئ؟ زمونږ د وطن حالات که چې مثلا د آبادۍ له نظره ورته وګورو، متاسفانه یو غټ خنډ، یو غټ عامل چې موږ ونسوی کولی چې هغه مطلوبې آبادۍ ته ورسېږو یا مطلوب پرمختګ ته ورسېږو، لکه څنګه چې نور ملتونه په تېرو 2-3 لسیزو کې ورسېدل، هغه جنګ ده، دوامداره جګړې دي او سیاسي بې ثباتۍ او د نظامونو انقطاع. دا یو غټ خنډ ده، ځکه په دې تېرو 50 کلونو کې چې هر نظام راغلی د صفر نه شروع کړی ده. نو هغوی چې هر نظام چې شروع کړی دی یو ځای نه بېرته هلته انقطاع راغلی، بیا چې بل نظام راغلی بېرته له سره شروع شوی. نو موږ متاسفانه د فزیکي زیربنا چې د آبادۍ یو مهم اړخ ده په دې برخه کې له مشکل سره مخ یو. معیاري سړکونه نه لرو، د خط آهن یا ریل کرښه چې نن سبا د ترانسپورټ یو ډېره مهمه وسیله ده د ترانزیت، متاسفانه دا نه لرو. همدغه عامل ده چې نن سبا په افغانستان کې که تولید کېږي او یا دا چې که تولید کېږي د بهر نه موږ توکي واردوو، هغه موږ ته د ترانسپورټي لګښتونو له اړخه ډېر زیات ګران تمامېږي. همدارنګه موږ دوامداره پایداره انرژي نه لرو. دا اوس موږ سر له دې چې په داخل کې د انرژۍ د تولید دپاره فوق العاده پوتنشل ظرفیت موجود ده، اما د ډېره برخه انرژي چې ده 9% د
ګاونډي هیوادونه یې واردوو، هغه هم هغه نه ده، یعنې پایداره نه ده او هغه نه ده، ارزانه نه ده د قیمت له لحاظه. همدارنګه د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې موږ مناسب بستر نه ده رامنځته کړی، مشکلاتو سره مخ یو. نرمه زیربنا کوو، قوانینو برخه کې مشکلاتو سره مخ یو، یا د تعلیمي سکتور هم کمزوری ده. مګر که چیرې مقایسه سي د تیرو کلونو سره یو مثبت پرمختګ لیدل کېږي، اما چټک پرمختګ ته اړتیا ده څو موږ وکولی سو حدی اقل هغه ابتدایي زیربنا رامنځته کړو. زموږ ښارونه ښه دي، اما که چیرې لرې پرتو کلیو ته لاړ شو نو هلته وضعیت بیا نور هم بدتر ده. خلک حتی هغه ابتدایي خدمات چې د ژوند دپاره اساسي ګڼل کېږي هغه ته لاسرسی نه لري. نو په دې اساس باندې موږ ته اوږد مزل په مخ کې پاتې ده، او په دې هیله چې موږ هم وکولی سو چې د نورو ګاونډیانو یا د نړۍ نورو هیوادونو په څېر دغه پرمختګ تجربه کړو. اوس خو له نیکه مرغه داسې ده چې دغه پرمختګونه پخوا داسې و چې یو چیرې به یو ټکنالوژي اختراع سوه نو د هغې ټکنالوژۍ انتقال او تکثیر به بیا کلونه وخت نیوه چې نورو به را انتقالوله. اوس خو ټکنالوژي موجوده ده، فقط اډپټیشن غواړي، یعنې راوارد یې که په کم وخت کې خپل وطن کې استفاده وکړه، یعنې په دې برخه کې مشکل نشته. او په دې هیله چې موږ هم وکولی سو چې یو ورځ د آبادۍ هغه اصلي خوند وڅکو او دغه ټول مشکلات او ستونزې موږ حل سي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.